بګرام پوځي اډې ته کوم بهرني پوځیان راغلل؟ امرالله صالح په اړه څه وویل؟ څنګه یې حقیقتونه ښکاره کړل؟ ذبیح الله مجاهد وړانګې لوڼۍ او د پاکستان سفیر د بریدونو په اړه څه وویل؟ د دې ترڅنګ ایران په طالبانو څنګه امر کړی دی؟ دا ټول خبرونه په همدې ویډیو کې کتلی شئ، خو لومړی سوله افغان درسره سبسکرایب کړئ. لومړی دا چې د افغانستان د پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله تازه ادعا کې له یوه لوی رازه پرده پورته کړې ده او ویلي دي چې طالبان هم غلامان دي. امرالله صالح وویل د بګرام هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو یوه کوچنۍ ډله ځای پر ځای شوې ده. د ده په وینا اوس نه غواړم چې د کوم هیواد نوم واخلم، خو ډېر ژر به په چټکۍ سره دا خبره ډېره لویه شي او پټه به پاتې نه شي. څوک دي، څه کوي، د څه شي له مخې راغلي دي او دې ته ورته سل سوالونه. په افغانستان کې په 13 کلن جمهوري نظام کې د بګرام اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لویه اډه وه چې هلته امریکایان او نور بهرنیان میشت وه. خو کله چې امریکایان ووتل او طالبان واکمن شول، نو بیا داسې ادعاوې وشوې چې په یوه شپه د دې اډې ټول څراغونه روښانه شول او ادعا وشوه چې هلته چینایي سرتیري راغلي دي. دې اډې ته حتمي ده چې په لومړي سر کې د ترکیې، پاکستان او یا هم قطر سرتیري راغلي وي، خو د نورو په هکله به لږ فکر کیږي چې چین او یا هم روسي سرتیري به وي. خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې هکله څه نه دي ویلي، خو تر یوې کچې د معلوماتو له مخې تکیه کیدلی شي، ځکه دا خبرې د تیري جمهوري نظام دویم کس کړي دي چې تر ډیره بریده ورته اندېښنه پکار ده. خو بلاخوا بیان په نوم یوې مجلې ادعا کړې ده چې چینایي ځواکونه په بګرام کې هوایي اډه کې د طالبانو د حقاني شبکې غړو ته روزنه ورکوي. دا مجله همدا راز وایي چې د بګرام په هوایي اډه کې د ایران د انقلابي ځواک یا هم سپای بازداران، عملیاتي عناصر او د پاکستان د پوځي استخباراتو غړي هم ځای پر ځای شوي دي. دغه مجلې یو ځل مخکې هم راپور ورکړی و چې بګرام هوایي اډه کې چینایي ځواکونه دیره شوي دي. همدارنګه بل خبر همدا دی چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په یوه مسجد کې چاودنه شوې ده چې له امله یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وویل په پیښه کې 33 ولسي خلک چې ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان دي. مجاهد دغه پیښه غندلې او عاملینو ته یې د سزا ورکولو ژمنه وکړه. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. وړانګه لوڼۍ بیا لیکي چې اور کې وسوې کابل جان کابله، افسوس افسوس ارمان ارمان کابله، ستا په حالات مې زړه سوځېږي ګوره، وس مې په هیڅ چا نه رسېږي ګوره. په کندوز او په کابل کې چاودنې شوي دي چې عام ولس ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه رنګه حالات خورا خواشینونکي دي. افغانستان یو ور بیا د نوې جګړې د پیل په پوله ولاړ دی. افغانستان په نړۍ کې هیڅ دوست نه لري. یوازې افغانان کولی شي چې د شته بحرانونو څخه خپل کور، کلی او وطن وژغوري. باید ویښ شي او د وطن د بقا دپاره بشپړ سیاسي مبارزې پیل کړي تر څو د دغه ناورین مخه ونیسي. که نه وي دا جنګ به افغانستان ته داسې ورپورې کړي چې له غربه تر شرقه به یو وار بیا لولپه شي. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې ځینې منتقدین یې د پاکستان وایسرای هم بولي، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پر جوماتونو وروستي بریدونه غندلي دي. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیې کې د مزار شریف، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو په جوماتونو کې چاودنې غندلي او ژوره اندېښنه یې پرې څرګنده کړې ده. د پاکستان سفیر زیاتوي چې هیواد یې د ترهګرۍ د بلا پر وړاندې د افغانستان د خلکو او دولت ملاتړ کوي. نوموړی دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې په وروستیو کې د افغانستان له مختلفو سیمو د ناامنۍ مختلف راپورونه ترلاسه کیږي. پاکستان په دې اعلامیه کې طالبانو ته د افغانستان د دولت ټکی په داسې وخت کې کارولی دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. پر پاکستان تور او نیوکې دي چې د طالبانو له واک ته رسولو سره د اوسني افغان کړکېچ یو اصلي لامل دی، خو دغه هیواد دا تورونه ردوي. ایران د افغانستان له طالب چارواکو غوښتي دي چې د اوبو د ویش او د مدیریت په اړه د 1983 کال د هلمند تړون هوکړې او ژمنې ورسره عملي کړي. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد مخبر په یوه وینا کې غوښتنه کړې ده چې طالبان دې په دې اړه شته ستونزې په عاجله ډول حل کړي. نوموړي د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ایراني چارواکي دې پر طالبانو د یاد شوي تړون د درناوي او عملي کولو لپاره فشار راوړي. د ایران دغه لوړپوړي مقام پر دې هم ټینګار کړی دی چې طالبان د افغانستان د نویو جوړو شوي اوبو بندونو به دوی ته ورپرېږدي تر څو د سیستان او بلوچستان ایالتونو په سویل ختیځ کې د اوبو د شدید کمښت ستونزه ورسره حل شي. د ایران مرستیال ولسمشر زیاتوي چې په افغانستان کې حاکمه ډله باید دغه موضوع درک کړي.
کړي. مخکې ویل کېدل چې طالبانو ایران سره د افغانستان پر اوبو له واک ته رسېدو مخکې ځینې پټې معاملې کړي. طالب چارواکو بیا د ایراني رسنیو له لورې د دوی هیواد ته د کمال خان بند د اوبو د خوشي کېدو له ویډیو خپرېدو سره بیا هم په دې اړه ادعاوې بې بنسټه وبللې. دوی اوس د ایراني چارواکو دغې تازه غوښتنې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. تاسو طالبانو ته په دغه اړه څه ویل لرئ؟ دا چې له ایران سره څه وکړي په دې اړه تاسو خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ. سوله افغان هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای پامان.